انان پسې روان دی خدای ته هیر جومات ته هیر دی کمقل دی د کاڼو بندګي کوي لګیا دی او فوټپات د پاسه ناست دی 100 روپۍ ځان ته پیدا کړي بې لاسو یو سړی دی مزدوري کوي لګیا دی دردونه بلا ډېر دي خو درمان به چېرته ګورو د زړونو خلک ډېر دي خو جانان به چېرته ګورو قیمت د هر یو څیز کړي د اسمان سره خبرې خو بیه کې ارزان سر د انسان د سر خوړلی شروع کوم په رب ذوالجلال چې ډېر بخښونکی او مهربانه ذات دی مینوالو زه وقاص ارمان تاسو مرګلی یم تاسو مې د فیسبوک د یوټیوب په لاره پیژنئ مینوالو بریال وفا صاحب څنګ ته موږ راغلي یو تاسو خواهش و هغه خواهش ما پوره کړو نو بریال وفا صاحب زه ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې په دې لنډ ټنګ وخت کې ما ته ټایم راکړو نو بریال وفا صاحب ښکلی شان کلام تاسو ته تیار کړی دی خپلو کتونکو سره یې پیش کړم بریال وفا صاحب تاسو ډېره مننه السلام علیکم مینوالو تاسو ټولو زما له سلامونه نیکې هیلې په دې تمه په دې امید چې روغ جوړ ویاستئ او وقاص ارمان نن راغلی ما سره ناست دی او شکریه ادا کوم چې دلته راغی ما سره مرکه جوړه کړه او ډېره مننه یې کوم هرکلی ورته وایم او مینوالو بس د شاعرانو بسې خو ډالۍ به تاسو درکړي چې څو غزلې تاسو ته ووایي او په دې امید چې خوښې مو هم شي او یو څو شعرونه به یو پوره غزل ووایم وایي دردونه بلا ډېر دي دردونه بلا ډېر دي خو درمان به چېرته ګورو مننه دردونه بلا ډېر دي خو درمان به چېرته ګورو د زړونو خلک ډېر دي خو جانان به چېرته ګورو بخښنه غواړم دردونه بلا ډېر دي خو درمان به چېرته ګورو د زړونو خلک ډېر دي خو جانان به چېرته ګورو موږ دواړه نه محروم یو موږ دواړه پسې ګرځو موږ دواړه نه محروم یو موږ دواړه پسې ګرځو سپوږمۍ هم رانه ورکه ده اسمان به چېرته ګورو مننه مهرباني موږ دواړه نه محروم یو موږ دواړه پسې ګرځو سپوږمۍ هم رانه ورکه ده اسمان به چېرته ګورو او دریم شعر دی هر ځای مسلماني د بلها ډېر مسلمانان دي هر ځای مسلماني د بلها ډېر مسلمانان دي خبره د انسان ده نو انسان به چېرته ګورو مننه خبره د انسان ده نو انسان به چېرته ګورو مینوالو غزل نه وایي بس مړ کله ژوندی شي یو ارمان د سر خوړلی بس مړ کله ژوندی شي یو ارمان د سر خوړلی یو زه یم سر خوړلی بل جانان د سر خوړلی مننه یوه پریشاني زموږ د دواړو لوی مرض دی یوه پریشاني زموږ د دواړو لوی مرض دی خفه یو موږ دواړه چې هجران د سر خوړلی مننه یوه پریشاني زموږ د دواړو لوی مرض دی خفه یو موږ دواړه چې هجران د سر خوړلی او واده وه نن زموږ د کلي بر چنار د لاندې واده وه نن زموږ د کلي بر چنار د لاندې قسمت ته زموږ ګوره نن باران د سر خوړلی مننه واده وه نن زموږ د کلي بر چنار د لاندې دا غزل ما اول لیکلی وه ماشومان سکول ته ډراپ کړل چې راغلم نو باران ورېده چې افس ته راغلم کېناستم نو باران ته مې کتل مې راځه څه به ولیکم دغه سوچ هسې راوړو چې واده وه نن زموږ د کلي بر چنار د لاندې قسمت ته زموږ ګوره نن باران د سر خوړلی او بل شعر تاسو ټولو ډالۍ مینوال ته چې قیمت د هر یو څیز کړي د اسمان سره خبرې قیمت د هر یو څیز کړي د اسمان سره خبرې خو بیه کې ارزان سر د انسان د سر خوړلی مهرباني او بل شعر دی دا مخامخ چې پروت دی او بلبلې ورته ور کړي دا مخامخ چې پروت دی او بلبلې ورته ور کړي همدا زما د زوړ کمیس ګریوان د سر خوړلی مننه او هر څوکه ستا غمونه مې ځواني خاورې یېرې کړه هر څوکه ستا غمونه مې ځواني خاورې یېرې کړه وفا د محبت کې تل خندان د سر خوړلی وفا د محبت کې تل خندان د سر خوړلی مهرباني مننه د بل کلام د ارمان په فرمایش چې ما اوریدلی دی نو دلته ډالۍ کومه وایي د شعر مطلب داسې ده وایي کافر احساس ژوندی شو تا د ډالۍ وکړه صحیح ده
کافر احساس ژوندی شو زندگی کوي لګیا دی کافر احساس ژوندی شو زندگی کوي لګیا دی سم دم مې مسلمان کړو بندگی کوي لګیا دی او د اوښکو پټولو سلار ګوري په ژړا دی د اوښکو پټولو سلار ګوري په ژړا دی یو کس دی د باران سره دوستي کوي لګیا دی ډېره مننه د اوښکو پټولو سلار ګوري په ژړا دی یو کس دی د باران سره دوستي کوي لګیا دی او فوټپات د پاسه ناست دی 100 روپۍ ځان ته پیدا کړي فوټپات د پاسه ناست دی 100 روپۍ ځان ته پیدا کړي بې لاسو یو سړی دی مزدوري کوي لګیا دی ډېره مننه فوټپات د پاسه ناست دی 100 روپۍ ځان ته پیدا کړي بې لاسو یو سړی دی مزدوري کوي لګیا دی او ستا غم دی جړولی په سلګو کې وایي ستا غم دی جړولی په سلګو کې وایي ارمان مې په سینه کې اسپولي کوي لګیا دی مننه ستا غم دی جړولی په سلګو کې وایي ارمان مې په سینه کې اسپولي کوي لګیا دی او د پلار د جنازې کټ ته یې ذره غوندې خیال نشته د پلار د جنازې کټ ته یې ذره غوندې خیال نشته ماشوم په لوبو بوخت دی او مستي کوي لګیا دی مننه مهرباني او جانان پس روان دی خدای ته هیر جماعت ته هیر دی جانان پس روان دی خدای ته هیر جماعت ته هیر دی کمقل دی د کانو بندگی کوي لګیا دی مننه مهرباني جانان پس روان دی خدای ته هیر جماعت ته هیر دی کمقل دی د کانو بندگی کوي لګیا دی او کتاب مې په ډالۍ کې ورته ورکړو چاته وایي کتاب مې په ډالۍ کې ورته ورکړو چاته وایي وفا لیونی شوی شاعري کوي لګیا دی وفا لیونی شوی شاعري کوي لګیا دی مننه مینوالو تاسو چې کوم شعرونه واورېدل بریال وفا صاحب شکرګزار یم ماته ټایم وویستو نو زما یقین دی چې دا شعرونه به ستاسو خوښ شي ستاسو په فرمایش باندې زه بریال وفا صاحب څنګ ته راغلی نو زه وقاص ارمان د بل پروګرام تاسو نه اجازت غواړم د خدای په امان زمونږ چینل نوی ویډیوګانو دپاره سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ نشان ضرور دباو کړئ چې زمونږ د ارمان ټي وي نوی ویډیوګانې تاسو ته